خوب پیغمبر ته مختورن به نشم د عالمانو کو عزت وکړمه ما ته ګناه پکې ښکاره ښکارېږي څه کې د دې پیر نه بیعت وکړمه ما ته ګناه پکې ښکاره ښکارېږي څه کې د دې پیر نه بیعت وکړمه عابد ملنګ صاحب شعر د شعور دپاره لیکمه زه شعر د شعور دپاره لیکمه زه پکې خبره حقیقت وکړمه یو شعر به درته ووایم چې زه یې محروم کړی د وصال د مست خماره وم چې زه یې محروم کړی د وصال د مست خماره وم مایار مې زورور شو پرې په ډکه خوله قربان وایي غزل نه مخکې به درته څو شعرونه ووایم چې د ملا او پاکهورو نه قلار شئ د ملا او پاکهورو نه قلار شئ د مست جام او د کجورو نه قلار شئ په غزل کې ورله داسې پیغام ورکړه وی د کونډو مجبورو نه قلار شئ ډېره مننه په غزل کې ورله داسې پیغام ورکړه وی د کونډو مجبورو نه قلار شئ د پښتون په قتل عام چې خوشحالیږي دې لیوانو دې مغرورو نه قلار شئ د پښتون په قتل عام چې خوشحالیږي دې لیوانو دې مغرورو نه قلار شئ او موږ د عدم تشدد په فلسفه یو زموږ ژوند زموږ دستورو نه قلار شئ غزل به درته ووایم چې ستا چې د سرو شونډو صفت وکړمه لکه الفت سره الفت وکړمه درمان صاحب ستا چې د سرو شونډو صفت وکړمه لکه الفت سره الفت وکړمه لکه جنت چې سم په بیه واخلم زه چې د مور او پلار خدمت وکړمه لکه جنت چې سم په بیه واخلم زه چې د مور او پلار خدمت وکړمه د دې مغرورو دا غرور به مات کړم که مې پړنګو خپو حرکت وکړمه د دې مغرورو دا غرور به مات کړم که مې پړنګو خپو حرکت وکړمه زه په حیوان باندې هم رحم کوم نو د انسان نه څنګه نفرت وکړمه زه په حیوان باندې هم رحم کوم نو د انسان نه څنګه نفرت وکړمه خوږ پیغمبر ته مختورن به نشم د عالمانو کو عزت وکړمه خوږ پیغمبر ته مختورن به نشم د عالمانو کو عزت وکړمه ما ته ګناه پکې ښکاره ښکارېږي څه کې د دې پیر نه بیعت وکړمه ما ته ګناه پکې ښکاره ښکارېږي څه کې د دې پیر نه بیعت وکړمه عابد ملنګ صاحب شعر د شعور دپاره لیکمه زه شعر د شعور دپاره لیکمه زه پکې خبره حقیقت وکړمه او د همدان زړه کې د افغان کور دی ټولو ته دې ډالۍ وي د همدان زړه کې د افغان کور دی څنګه له خپل زړه بغاوت وکړمه څنګه له خپل زړه بغاوت وکړمه ډېره مننه